الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أكرم عبد وأعظم رسول، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. وقال الله تعالى: لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. آمنت بالله، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. معزز سامعين،
ما ستاسو وړاندې د الله رب العزت د مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید برهان رشید نا دعا آیتین کریمین مبارکین الوستل رب العالمین دې په مالا د حق وینا کولو او په هغه باندې سره زما مونږ ټول ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. په تیر جمعې مبارک باندې مونږه د صدقې بیان کړو چې صدقه کما غوړه ده هغه مو ذکر کړی او په هغه کوم غوړه صدقه د خپل اهل نشورو کول ذکر کل چې حضور مبارک فرمایلی. نن بیان هم د صدقې متعلق ده چې د کم مال نه انسان د الله په لار کې خرچ کی، د قیمتي مال نه به انسان د الله په لار کې ورکړه کوي. رب کریم ارشاد فرمای یا ایها الذین اے هغه کسانو آمنو چې تاسو یقین کړی دی په ذات او تعلیمات د محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک باندې انفقوا خرج کړئ من طیبات د پاکیزه شیزونو ما کسبتم هغه چې تاسو ګټه کړی دا تاسو کسب کړی دی ومما او د هغه سنا اخرجنا لكم چې راوستلی دی مونږه ستاسو د پاره من الارض د ځمکینا ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون او اراده مکوي د باسی شیز د خراب شیز چې د هغې نه خرج کړئ ولستم باخذیه الا ان تغمدوا فيه او نه تاسو اغستون کی د هغې مگر دا چې تاسو سترګې پټې کړئ پاغې کې نواب اخلئ. واعلموا او پوه شئ ان الله بشک الله رب العزت غنی حمید بینیاز ذات د تعریف لایق دی او الله رب العزت د خپل ځان په خپل تعریفونه کړي. الله پاک جل جلاله په دې آیت کریمه مبارکه کې خپل مومنانو بندگانو ته حکم ورکړي چې د تجارت کوم مال تاسو له الله پاک درکړي دي سره زر سپین زر میوه او غلې وغیرہ چې هغه تاسو د ځمکې نه راایستلی دي پدې کې غوړه او خوښ شیز د الله رب العزت په لار کې ورکوي. بیکارا خراب باسی فضل بے مزه او بے خوند شیز د الله په لار کې مور کوي. الله رب العزت په خپل پاک دی او خبيث شیزونه نه قبلای. مونږ یاد الله رب العزت په نامه باندې هغه شیزونه ورکو چې کوم مونږ په خپل اغستل نه غواړو دغه شانسیز الله پاک نه قبلای. یو هغه صورت کې چې انسان او ویني خپل مال چې ما دا حق بربادیږي یو چا سره حق وي او پوښي چې دا حق می بربادیږي او هغه داغه په بدل کې بیکار شیز ورکای نو سترګې پټي کې او هغه شیز واخلي کني نو بیکار شیز څوک نه قبلې ځکه مجبوری شي او الله رب العزت دغه شان مجبوره هم نه ده په یو حال کې بستاد داسې ناخوښه شیز الله رب العزت قبول نه کی. دا هم مطلب ده چې حلال شیزونه پریدای او حرام شیزونه هغه په صدقه کې ورکوي دا مکوي. ولا تیمموا الخبیث دغه شیز اراده تاسو مکوي بلکې خشیز د الله رب العزت په لار کې ورکوي. په مسند احمد کې روایت ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای چې الله پاک څنګه ستاسو روزي تقسیم کړی دا نو دغه شان ستاسو اخلاق هم تقسیم کړی. دنیا خو الله پاک خپل دوستانو له هم ور کوي
او خپل دشمنانو له هم ورکي. یعنی د دنیا د قیمت که د الله رب العزت د مجد و زر برابر وي نو رب العالمین به کافر ته بیا دنیا نه ورکړي. دغه بنگلی تا سرم دی، گاڑی لاري او کافر سرم دی. نو حضور مبارک فرمای چې دنیا الله رب العزت کافر لم ورکي او مومن لم ورکي، البته دین صرف خپل دوستانو لا ورکي. او چاته چې دین ورکړي شي هغه د الله رب العزت محبوب ترین بنده جوړ شي، د الله رب العزت خوښ بنده هغه انسان جوړ شي. حضور مبارک فرمای په الله باندې مې قسم وي د چا په قبضه کې چې زما ساده هیڅ یو بنده مسلمان نوي ترسو پورې چې دا غزړه او دا غجب مسلمان نه وي، زړه به هم صفاوي او په جبه باندې به هم فاسد الفاظ نه راوځي او د چا په غیبت او کنزلو کې بنه استعماليږي. او هیڅ یو بنده مؤمن نوي کله چې د تکلیف نه د ګوندیان هغه بیری نشي. صحابه کرام تاسو کو د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکه دا گوندی نه ببل گوندی څنګه په تکلیف کی، دا تکلیف بوله څنګه ور کوي. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک وته فرمایل چې دلته د تکلیف نه مراد دوکا، ظلم او ستم دی. انسان د خپل گوندی سره دوکا کوي، هغه سره ظلم کوي، اسی چې کوم دا هسی چټي هغه ضرر ور کوي. حضور مبارک فرمایي دا سه انسان مومن نشي جوړی دی. حضور مبارک فرمایي کوم سړی چې په حرامه طریقه باندې مال حاصل کړي پاغه کې الله پاک برکت نه چي او نه داغه صدقه او خیرات قبلای. په حرامه طریقه چې د مال حاصل کدا پلیچ دغه صدقه او خیرات رب العالمین نه قبلای. ځکه الله رب العزت د عیوب نه پاک ته چې پاک چې قبلای نو پاک شي الله رب العزت قبلای. او چې سپری دی اولاد شي د وفات شي نو ټول مال د پاره د اور ته د تلو سبب جوړ شي. ځکه کوم شیزونه چې ګټلی وي اغستی بال بچته پریګه غو ټول په حرام شیزونو باندې کړي، په حرام مال باندې د ګټلی وي وې دا ټول د پاره اور ته د تلو چې کوم د سبب جوړ شي. الله پاک بدی په بدی باندې نه پاکي. بدی چې الله پاک ختمای نو پنه کوي باندې ختمای. انسان چې حرام مال او ګټلو نو پاغه باندې د انسان ګناهونه نریږي. کده اوای چې زب صدقه ورکم د دین او الله پاک به زما ګناهونه معاف کینه، الله داسې نه کوي. رب العالمین قانون ذکر کړی دی په قران مجید کې، ان الحسنات یذهبن السیئات. نه کې نه چي دي صدقه نه کی د خو لیکن د پاک مالنا الله فرمای دا نه کې نه چي دی وی دا ګناهونه ختمي، ګناهونه د انسان نه لری کوي. پلیتی په پلیتی باندې نه پاکیږي. لکه زموږ پښتو کې خلک وایي کنه وی غل په مته زموینځ نو یو اړخ ته پلیتی راخلې او خپل ګناهونه په معاف کین، او یو اړخ ته په ګناهونو پلیت شوی او بل اړخ ته ماغه ګنده مال راخلې او ګنده شي سپلر کې دا سین کیږي. پاک او صفا مال به د الله رب العزت په لار کې ورکه الب چې کم دې ستا ګناهونه الله رب العزت معاف کوي. نو دوا کول شو، یو خراب شي او دویم حرام مال. په دې آیت کریمه کې ډومبه کول اغستل زیات غوړه دي، ځکه خراب او بیکار شي د الله په لار کې ورکول نه منع راغلی ده. نو د حرام شي به څنګه د الله په لار کې ورکه او د حرامو پیسو نه به څنګه چې کم دې ته صدقه ورکه، نو دا څه کول نه دی پکار. حضرت برا بن عازب رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې د کجورو په موسم کې انصار صحابه او د خپل وس مطابق د کجورو غونچې راوړي او د دوستونو ترمنځ یو رسۍ تړلې شوی و، پاغه کې به دغه غونچې راځوړاندې کی او هغه به چې کوم د صحابه صفه او نور مهاجرین او صحابه بخړلې وې پدې کې یو تن چې هغه داسې د صدقې شوق نه لرلو، لک کمزور نو هغه کجوري راوړې غونچې راوړ او پاغه کې راځوړاند کا هغه کجوري معمولی کمزوري دي. حضور مبارک چې پاغه باندې راتیریدو ا کجورو ته خیلو کو نو په خپل همسا مبارک باندې هغه کجوري اواله چې دا باسی کجوري یعنی دا خراب شي دا چار اوړې ده په صدقې کې. نو دا آیت کریمه مبارکه نازل شو چې مؤمنانو
تاسو چې الله رب العزت په لار کې څه شیز ورکوي نو ښه شیز ورکوي، خراب شیز د الله رب العزت په لار کې مه ورکوي، ځکه چې تاسو یو شیز نه اخلئ مجبور شئ نو بیا یې واخلئ نو هغه شیز بیا تاسو الله ته څنګه ورکوي. ابن جریر او ابن ابي حاتم کې دي چې ارزان کجوري او بیکاره کجوري به خلق راوړي او په خیرات کې به ورکولې. حضور مبارک د داسې قسم کجورو نه خلق منع کړ چې داسې مکوي او غوره شیزونه د الله په لار کې ورکوي. حضرت عبد الله بن مغفل رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د مؤمن ګټه هغه پلیته نه وي. څه مطلب؟ مراد تر نه دا دی چې بیکاره شیز په صدقه کې مو ورکوي، یعنی دغه شیز د اعمال چې تا ګټلې دی او ته مؤمنی نو دغه کې به حرام شی نه ستا زړه پاک دی، نو دغه مال چې کم تا ګټلې دی مزدوری دی کړي دا په دغه کې به تا خیانت نه کړي، په دغه کې به تا چې کم دی سود نه ورچولې، بالکل صفا او پاک مال بوي. نو حضور مبارک فرمای چې دغه شانته پاک او صفا شیزونه د الله په نامه باندې ورکي. په مسند احمد کې حدیث مبارک تا د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک مختا د سمسیره غوخه وکی خودلې شو. سمسیره دا غاری وینه چې کومه وړه وی کنه نری غوند وې د دې غوخه وته کې خودلې شو. حضور مبارک هغه ونه خوړله او نه تر نه څوک منع کړ دا غي د خوراک نه چې څوک خوري ودی خوري، خو حضور مبارک نه خوړله. وی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک او فرمایل چې قربان یو مسکین ته به ورکو. نو حضور مبارک ورته فرمایل چې اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوم شیز چې ستا خوښ نه یو ته خوړل نه غواړي هغه شیز ته څنګه بل ورکې؟ تو خو د الله په نوم باندې مسکین له چې ورکړه کې هغه شیز ولا ورکړه. کوم چې ستا زړه ته محبوب وي او تا ته نږدې وي هغه شیز چې کوم د مؤمن بنده چې وي الله. ځکه حضور مبارک یو حدیث مبارک کې فرمای پتا سو کې د کامل ایمان خاون تراخه پوری سوق نشي جوړی دی تر کومه پوری چې د خپل مسلمان رور له هغه شیز خوښ نکړي کوم شیز د خپل ځان د پاره خوښ نو خو شیز به د الله په لار کې ورکه. حضرت برا رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې کله ستا پچا باندې حق وي او هغه د دغه په بدل کې یو بیکار شیز درکې معمولی شیز در لدر کی نویته به ناخلی، مگر په هغه حال کې چې تو ماتا ته معلوم شي چیرې دغه حق زما بربادیږي نو د زنه خو بسنا ثبوت کو نو په هغه حال کې چې کوم دا پریوته شی او کمزور شی دا غنه واخلی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما مبارک فرمایي چې مطلب دا دی چې کله تاسو د الله په نامه باندې ورکړه کوي نو خوشیز ورکئ، کمزور شیز مو ورکوي ځکه تاسو خپل کمزور شیز نه خوښوي نو الله رب العزت تاسو دغه کمزور مال بیا نه خوخی خوشیز به د رب العالمین په نامه باندې ورکه. الله پاک تاسو له خپل لار کې د خرج کولو حکم درکړی دی مؤمنانو ته او د خوشیز حکم ورکړی دی. د دینه د انسان دا معلومه نه کی چې الله پاک د دې محتاج دی. الله پاک غنی ذات دی د چاته حاجت نه لري، بنیاز ذات دی. مونږ ټول د رب العالمین محتاج یو او په هر حال کې وته محتاج یو، په عزت کې، په بیماری کې، په اولاد کې، په هر یو شي کې مونږ الله رب العزت ته محتاج یو. ولیکن الله رب العزت چې مونږ ته دا حکم کړی دی د خشیز د دې لپاره کړی دی چې دا کم غریبان خلق په معاشري کې دي چې دوی هم د دنیا د نعمتونو محروم پاتې نشي او دوی له هم پورا برخه ملاو شي او تاسو سره شریک شي په دغه کې. په حدیث مبارک کې دي چې یو شیطان دی چې انسان ته پزړه کې وسوسه ورچي او یو فرښتوي چې هغه انسان ته په حق باندې را بلل کوي، پزړه کې وته واچي، ښه خبره وته پزړه کې واچي. شیطان چې وی دا انسان لچ کم دا د نیکو نه من کول کوي د خیرات نه چې ګوره دا خشز دی ورک نو ته به غریب شي او تا سره به صفاتی نشي. حضور مبارک دا آیت کریمه مبارکه تلاوت ک الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء چې شیطان تاسو سره دا وعده کوي د لاس تنګي، یعنی تاسو خرچه مکوئ د الله په لار کې او الله رب العزت د هغه ډبل جزا درکې، د هغه ثواب درکې. شیطان تاسو فحاشۍ اخترا بلی ځکه چې کله انسان د الله په لار کې شیز ور نکړي پزړه کې وته وسوسه راشي. حضور مبارک فرمای دا دی او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ځکه دا د شیطان دا اړخنه او چې کله دته د یو نیکی خبره پزړه کې راشي
حضور مبارک فرمای دا د پاغه باندې د الله شکر وباسي ځکه دا د الله رب العزت د طرف نه وي. نو چې کله شیطان تا د دینه منغه کی صدقه ور نکړي خیرات ور نکړي نو ته د بے حیايي اړخ تراش په بے حیايي کې مختشي او په بدو کارونو کې په حرامو کارونو کې او د حق خلاف راوچت شي چې دا شی نشتا د حق خبره وي پر قران مجید کې په صریح دلایل راغلي دا غینه بیا انکار کې چې دا کم دي ضد بدیونی سے او ضد بد کې راشي. نو حضور مبارک فرمایي دا سے مکوي خنه خوشی چې کم دی د الله رب العزت په لار کې ور کوي ځکه د شیطان خلاف الله رب العزت تاسو ته حکم کړی دی چې خوشی ور کوي کمزور شي مو ور کوي د الله په لار کې. دا پکې ولګوي دا پکې ولګو مرتضی. رب کریم جل جلالہ په سورہ آل عمران کی په آیت نمبر 92 کې ارشاد فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسو تر هغه پورې نه کوي ته نشي رسیدلې تر کومه پورې چې تاسو د الله په لار کې تاسو ته محبوب شی ور کړی نه د الله په لار کې هغه شیز ور نه کوي چې هغه محبوب نه وي تاسو نه کوي ته نشي رسیدلې. یعنی د الله رب العزت په لار کې به خوشیز ورکې چې څنګه یې ورکې او کم ځای ورکې دا ټول الله رب العزت ته معلوم دي. حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ مبارک د مدینه منوره په انصارو کې د کجورو په باغونو کې یو مالدار صحابیو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې ددنه پکې مالدار صحابي بولنو او دته چې کوم دی قیمتي باغ او زړه نږدې باغ چې کوم هغه د بیروحا باغ او دا مسجد ته مخامخ حضور مبارک بده ته ورتلو او داغه غخوږي او باغه بسکلی کویه وو پکیو اخوږي او به حضور مبارک باغس کلی او پاغه کې به حلوت کو د خلقونه بزان لشو د عام خلقونه جواز بکینستو د رب العالمین ذکر به او کله څنګه چې دا صوفی کرام کوي ځان لشي او د رب العالمین ذکر چې کوم دی ځان لو کی پورز کې وته یو ټیم وېستې وي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې کله دا آیت کریمه مبارکه نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه مبارک ته دا معلومه شو وی حضور مبارک لراغه او ورته او ال عرض کو د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکه تاسو باندې دا آیت کریمه مبارکه نازل شوه ده چې انسان مؤمن بنده تراغه پورې نیکی ته نشي رسیدلې ترسو پورې چې د الله په نامه باندې دته محبوب شی وي او هغه قربان نکي. وی دا الله رسول ما ته پټولو باغونو کې دا بیروحا باغ دا ډیر قریب دی حضرت دا ما د رب العالمین په نامه باندې کو صدقه مې کو. حضور مبارک وتو فرمایل واه واه سمره د غټي والا باغ دی سمره د غټي والا باغ دی مال ورته یاد کو. یعنی دا مال چې تا صدقه کو نو دا ضایع نشو. شیطان انسان د پزړ کې وسوسه ورچي چې غریب بشي. حضور مبارک فرمای نه دا د غټي والا مال دی پدې باندې تا غټو کا زکه ابو طلحه رضی الله مبارک وتعرض کو دی الله رسوله زده الله نه امید ساتم چې الله رب العزت دا ما تنی کیرا کی او الله رب العزت سره دا ذخیره شي په ورځ د محشر د دې لوی لوی اجرونه ثوابونه مال راکی. حضور مبارک وته او فرمایل په تحقیق سره تا چې سو او ویل غما واوریدل زدا باغ تا ته در کوم یعنی واپس ته واخلا او ته په خپل خپلوانو باندې صدقه کا. ابو طلحه رضی الله عنه مبارک وته او فرمایل قربان سیدا هم دغه شانته بوکم وی هغه په خپل خپلوانو او د تر زامنو باندې چې کوم دی هغه تقسیم ک. نو په دې حدیث مبارک کې د صحابه کرامو د دینی جذبه او د کامل ایمان ذکر دی چې ابو طلحه رضی الله عنه مبارک یو آیت کریمه مبارکه واورید او خپل محبوب باغ هغه د رب العالمین په لار کې ورک. دا صرف ابو طلحه رضی الله عنه مبارک نه ډیر صحابه کرام او ټول چې کوم دا آیت کریمه مبارکه اوریدلې ده خپل خوښ شي راوړې دا او د حضور مبارک په قدمونو کې خو ده. لکه ابن عمر رضی الله عنهما مبارک چې کله دا آیت کریمه مبارکه واورید هغه فرمای چې کله زه د دینه خبر شوم چې تاسو نه کوي ته نشي رسیدې تراغه پورې چې خوخ مال د الله په لار کې صدقه کوي. نو ما په خپل مال کې سوچ وکړو چې کم مال الله رب العزت را کړو چې ما ته پدې کې کم مال زیات خوخ ده او بهتر ده.
نو یو وینځه چې د هغې نه مرجانه نامه وه. وی په دې ټولو مالونو کې هغه ما ته زیاته محبوبه او قریبه وه. وی هغه ما د الله دپاره آزاده که چې زه ته آزاده. ابن عمر رضی الله عنه مبارک فرمایي وی که چېرې دا صدقه را واپس کیدی نو هغې سره زما دومره مینه ده چې دا به اوس ما را واپس کړی وی او ما به د هغې سره نکاح کړی وی. دومره محبوبه وه ورته. لیکن آیت کریمه مبارکه چې واورېده د الله په نامه باندې هغه آزاده کړه چې ځه ته بری. حضرت عمر رضی الله عنه مبارک هغه یو صحابي مبارک ته او فرمایل چې مال د جلولانه یو وینځه راواخله او ما ته راواستوه. هغه لاړو او په هغې کې یو قیمتي وینځه واخېسته. عمر رضی الله عنه مبارک ته یې راواستوله. چې کله یې ورته راواستوله دا آیت کریمه مبارکه یې تر غوږه شو چې نیکۍ ته ګوره مؤمنانو نه شي رسیدی چې خپل خوښ مالونه د الله په لاره کې قرباني کوي. دونه قیمتي وینځه هغه د الله په نامه باندې آزاده کړه چې زه ته زمانه آزاده. داسې صحابه کرام زمونږ ډېر په جریباتو باندې ځمکې دي لیکن یو کریټ د الله په نامه باندې چاله نه ورکوو. اوس باغونه په میوې دي دا اوس ځای نه ورته خلکو چې کوم دی مزدوران کینولي دي چې ماشوم د نه ګوره چې ته شل تالولو چې ونه شو کوي. د صحابه کرامو ایمان ته انسان وګوري او خپل ایمان ته وګوري خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې مونږ دا ایمان څومره درجې کې ده. بالکل صفر له زمونږ او ستاسو ایمان راغلی دومره د هغې قوت کمزوری شوی. عمر رضی الله عنه مبارک راغی حضور مبارک ته فرمای قربان ما ته د خیبر د ځمکې نه زیاته بله محبوبه ځمکه نشته دی. حضور مبارک ورته فرمای چې د الله په نامه باندې وقف کا صدقه کا د هغې اصل ځان ته پرېږده او میوجات او نور شیزونه هغه صدقه کا. عمر رضی الله عنه مبارک هم دغه شانته وکړه. نو صحابه کرام دومره د ایمان خاوندانو د اوچت ایمان خاوندان چې هغه دا آیت کریمه مبارکه واوري د سمدستی چې کوم دی په دغه آیت کریمه مبارکه باندې عمل کړی دی. نو مونږ او تاسو کې هم دا خطاب لا اول صحابه کرامو ته دی او به مونږ ته. صحابه کرامو په دې باندې عمل کړی دی مونږ او تاسو به په عمل کوو. هغه شیز به د الله رب العزت په نامه باندې ورکو کوم شیز چې زړه ته زیات نږدې وي د انسان ورسره زیات محبت وي دغه شیز به د الله په لاره کې ورکې. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. حضرت عمر رضی الله عنه مبارک وای چې د بر نه مراد جنت ته. تاسو تر هغه پوری جنت ته نشئ رسیدئ تر سو پورې چې تاسو خپل خوښ مالونه د الله په لاره کې صدقه کړي ني. نو غور او فکر کوئ خپل ځانونو ته چې مونږه څومره مالونه د خوښ د الله په لاره کې صدقه کړل. هغه شیز مونږ او تاسو د الله په لاره کې ورکو چې یا زوړ کو استعمال کو جامې زړې شي بس یو غریب ته ورکو یا داسې یو شیز وي چې په کور کې د هغې استعمال ني بس هغه مونږه چې کوم د الله په لاره کې یا رانه پیسې ورکړي شي اول پس اعلان وکړو چې الله مو بخښه دومره پیسې دي چې پیدا نشي ظاهره د الله په نامه شه. دا شیز الله نه قبلای د الله شیز هغه چې الله قبلای هغه شیز قبلای چې هغه اخلاص سره وي ښه نیت سره وي. صدقه به څنګه ورکې او څنګه غوره نو صدقه په هر حال کې ورکولی شي. غریب سړی ورکولی شي مالدار یې ورکولی شي. لیکن د صدقې دوه ټیمونه دي. په یو ټیم کې د یو بل نه غوره وي. اکثر غوره دا صدقه وي چې انسان یې پټه ورکي. حضور مبارک په حدیث د صحیحینو کې فرمای چې او کسان دي او الله رب العزت وي د خپل د عرش تصویر لاندې راولي هغه کې بوله زی ویر کی باغه کې یو حضور مبارک دغه سړی ذکر کوي چې هغه د الله په نامه باندې ورکوي کی صدقه ورکړي او داسې صدقه ورکړي چې په خلاص کې ورکړي او ګس لاس تر نه خبر نشي. بالکل پټه صدقه د الله په نامه باندې ورکړي دغه انسان دی. خو په بعض اوقاتو کې بیا داسې صدقه غوره وي چې هغه د خلکو په وړاندې وي. لکه یو انسان دی او غریب دی او تا ته پته دی چې دا د خلکو نه غواړي د ته په دې باندې خپل ځان بد ښکاري په خپل ځان تکلیف تیری لیکن خلکو ته نه وایي چې مال سره کا. نو په دغه وخت کې به تعالی دا پکار دي چې ته د خلکو په وړاندې هغه صدقه ورکړي او یا چند صدقه هغه افضل ده درجه اوچته ده چې هغه پټه ورکړي شي. پټه صدقه د ټولو نه افضل ده. رب العالمین دې مونږ او تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او رب العالمین دې مونږ ټول مؤمنان بندگان جوړ کړي خالص او مخلص بندگان الله رب العزت مونږ جوړ کړي. وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رحمن.